یو سړی نیک سړی فقیر په لاره روانو یو ښار ته ورغی پخوا د پېښور ښار دروازې وې د مشرانو ته پته دا شنغری دروازه او دا لاورۍ ده دا کابلی ده دا دروازې به یې د شپې بندولې څوکیداران به و د سار به یې کلاولې دغسې د ښار دروازه وه یو فقیر سړی د ملنګ خپې بلخپې او شلېدلې جامو کې او سرتور سر دی روان دی او دروازې د ښار بندې دي او بار لینونه لګېدلې دي د چا نه تپوس وکړه هلکه دا د ښار دروازې ولې بندې دي چې دا بار قطارونه لګېدلي دي په انتظار خلک ولاړ دی وایي دا د بادشاه نه باز تښتېدلی دی نو بادشاه اعلان کړی دی چې تر څو زما باز دی پیدا شوی نو دروازې به بند دي هسې نه په دروازه دا باز بار وتښتي چې باز پیدا شي نو بیا به دروازې کولاوي دا فقیر ملنګ مسکین دی یو طرف ته شو داسې ملنګ نو زمونږ د وطن ملنګان چې ګوري دا مونږ وطن ملنګان څخه بینتې خېجي مونځ هم نه کوي او ټول ګرځي سوال او خیر غواړي دا ګوري ګناه ده حرام دي خیر غوښتل او کچکول ګرځول دا نیک سړی فقیر دا مانا یو سایت تشو غاړې تشو یو سوړه سویلې وکړه یا الله څه عجیبه بادشاهي دی د پروردګاره دومره قمقل سړي له دې بادشاهي ورکړې ده چې هغه باز ته هم دروازې بندوي باز خو په دروازه نه دي خر په دروازه دي باز خو چې وزرې وړقوي بره ځي نو دروازه دې باز ته بنده کړې ده نو که چېرته وستې کېږي او دومره طاقتمنې نو په دې ښار جال واچوه چې بره ونه تښتي نه شي کوی دروازه دې بنده کړې ده دومره قمقل خر او چې خدای زه هوښیار یم پوه یم نو زما سپلی درک هم نشته قمقل بې وقوف خر ته ګوره په کرسی دې کېنولی دی او خلک ورته سلوټونه کوي او دا دروازو د ښار ټول اختیار دی او زه ستا عبادت کوم ټوله شپه لګیم روجې درې نیسم نو خدای سپلی مې هم نشته شلېدلو جامو کې ګرځم کور درک مې نه لګي یو شکوې په زړه کې راله د یو غاړې ته شو چې غاړې ته شو پریشانه دی وده شو خوب یې په خوب کې رب العالمین ولید الله خوب کې ولید الله ورته وایي وایه بنده ولې پریشان یې وی الله ستا دې خدایه ته حیران یم زما خدای کې څه چل دی وی هغه قمقل بې وقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي هغه نه مونځ کوي نه روجه هغه له دې بادشاهي ورکړې څوک ورته په تندي لاس ږدي او سلوټونه کوي نوکران ته مخکې وروسته منډې وایي لوی شان دې ورکړی د عزت دولت او چې زه ستا شپه ورځ عبادت کوم نو خدای نه سپلی شته او نه کېړی شته او شلېدلې جامې د کور درک نور ته منډې ترړې دي ناشنا خدای دی نه الله ورته فرمایي وی ښه ما خو په خپل علم ټیک کار کړی دی خو که ته وایې چې نه دا ټیک نه دی نو کار به هلوړی کم که نه ته زما عبادت کې مونځ روجې نیسې اوس به یو سکنډ سره حکم وکړم تا به د هغه په ځای باچا کړم ابه راولم او ستا غوندې شی به ته جوړ کړم جامې به هم شلېدلي او دغسې په کوڅو کې به ګرځي ستا دا نعمت به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تا له درکړم الله کولی شي که نه شي کولی مونږ کولی ده پرویز مشرف و دلته باچا و اوس یې په خپل ملک کې ځای نشته هغه دې په لندن کې دلته نشي راتلی کیس پې چلیږي بټو صدر پاکستان و بل په تختي ګاټ ته پاسه ولاړ ضیاءالحق و باچا و پته یې مونه لګېده چې غوښې کوم ځای والوتې هېڅ پته ونه لګېده دا الله کوي ګوره عزت او ذلت د چا په لاس کې جواب راکړه او بادشاهي د چا په لاس کې تؤتي الملک من تشاء چاله چې وغواړي نو بادشاهي ورکوي وتنزع الملک ممن تشاء چا نه چې وغواړي بادشاهي ترې واخلي وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ذلت ستا په لاس کې دی الله چاله وغواړي د عزت سړی ذلیله کي او د ذلت سړی عزتمن کي بیدک الخیر الله ستا په لاس کې ډېر لوی خیر نو د ستا نعمت هغه له ورکوم د هغه تاله درکوم وی الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې سپلی او شلېدلې جامې سرتور سر ګرځېدل خپې بلخپې وی نه داسې نه ده تا به د هغه په ځای کېنو بادشاه به خلک به درته سلوټونه کوي مخکې وروسته به دنه پوجان پولیس منډې وي او ستا چې کوم نعمت دی چې دا ما ته تندې لګې او سجده کې او الله الله کې او دا د شپې ما سره پټې پټې خبرې کې او زه درته په خوبونو کې راځم او ما ته سر لګې دا نعمت به د نالم دا به ګورې غله بیا ورکوم
دا مونځ به دې بیانې، دا روژه به دې بیانې، لکه به دې ما سره محبت ختم شي، د شپې به ما ته ودرېدل ستا ختم شي، او په جبه دا زمانوم الله الله ویل به ختم شي، دا نعمت به هغه له ورکوم. وی نه خدایه دا فقیري مې قبوله ده، دغه بادشاهي مې نه قبول، خو ستا دا نوم مې قبول دی چې په دا جبه ستا نوم اخلم. داسې ده که نه؟ زمونږ په جبه الله خپل نوم جاري کړی او د خپل پیغمبر نوم او قرآن شریف. دا دی مونږ دلته قرآن شریف ته ناست یو، خلک به څوک سینما کې ناست دي، دا د خدای فضل دی که نه دی؟ وما بکم من نعمت فمن الله. ډیرو مسلمانانو ته الله د قرآن د مخ ایمان نصیب کړی دی. دا مونږ چې وایو چې الله شته او یو دی، دا مونږ ته چا ښودلی دی؟ دا مونږ ته قرآن ښودلی دی. دا مونږ چې وایو مونځ کوه، دا مونږ ته قرآن ښودلی دی، اقیموا الصلاة. دا مونږ چې زکات ورکو، دا چا ښودلی دی؟ قرآن ښودلی دی. او دا مونږ چې الله ته سجده لګو او ټیټیږو ورکعو وسجدو، دا مونږ ته چا ښودلی دی؟ قرآن ښودلی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار به د قرآن شریف شرحه کوله. دا حدیث خو د قرآن شریف شرحه ده، شرحه. وانزلنا، الله فرمایی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. وی قرآن غوندې یو لوی نصیحت مې درته نازل کا، وی ته به د هغې تشریح کې او امت ته به د هغې بیان کې. نو قرآن شریف او احادیث دا لازم ملزوم دی، قرآن شریف او حضور پاک لازم ملزوم دی. د قرآن شرح د دواړو جهانو مبارک سردار مونږ ته کړې ده، او بیا د قرآن او د هغې شرح نه چې احادیث دي چې کم ښکلي مسائل دوتې دي، هغې ته زمونږ علماو فقه ویلې ده، د فقه دا مسائل او جزیات. نو دا مونږ چې سر لګو الله ته تندې لګو، دا تعلیم د چا شو؟ د قرآن شریفو. د چا تعلیم شو؟ د قرآن شریف. مونږ په دې د الله ډېر لوی حمد ادا کوو. په دنیا کې داسې مخلوق دی چې هغې بوتانو ته سجدې کوي. صرف په هندوستان کې مولانا عثمانی صاحب، شبیر احمد عثمانی رحمه الله، د خپل زمانی تعداد لیکلی دی، اوس بلا زیاتی، چې صرف په هندوستان کې د 33 کروڑو خدایانو عبادت کیږي. د هندوانو نه هغه زمانه کې هندوان دومره نو لکه خدایان چې څومره زیاتو، هر یو ځان له مخصوص خدای ساتلی دی. او دقه رنګې صحابه کرام وی مونږ به د کاڼو عبادت کو، بوتان هم ځان له جوړ کړي، سجدې به هم کول، او چې بل په لاره بتلو خشته کاڼې به مو لیده، نو ځان سره به مغه اوچت که بیا به مغې ته سجده کوله، مخکنې به مو غورځو، او چې کاڼې به نو مونږ به بیا شګې را یو ځای کړې، نو چیلی به هم پې د پاسه ولشله، نو هغې ته به هم سجدې کول. او څوک سپو ته سجدې کوي، او څوک پیشوګانو ته سجدې کوي. دا په ګاونډ کې هندوستان کې بعضې خلکو بوتان جوړ کړي دي، په خېټه کې وله پی ور واچوي په دې خوله باندې، او بیا د هغه مخصوص اندام هغې کې سورې کړي، په هغې وله خوله کې د هغه پی تسکي. وایي دا پی زمونږ د خدای د وجې نه برکتي شو. په امریکا غوندې ملک کې د شیطان عبادت کیږي. ما په خپله رساله کې لیدلی دی. اوس شیطان خو چا لیدی نه دی، خو یو پردي شکل یې جوړ کړی دی، څښا خبیث غوندې، اخبار کې هغه تصویر مو، نو هغې ته عبادت کوي. او مونږ د چه عبادت کوو؟ جواب را کوي د الله. زمونږ دا تندې په دې خاورو کې په دې ځمکه کې چا ته لګي؟ الله ته، هغه ذات ته چې د دې تندې خالق او مالک دی. مونږ بوتانو ته او کاڼو تیګو ته چې په خپل لاس تراشلې شوي دي، هغې ته عبادت نه کوو، یو الله ته عبادت کوو. دا د چا برکت؟ د قرآن شریف. وهذا کتاب انزلناه مبارک، الله وی دا مونږ نازل کړی دی، او دا ډېر لوی د برکت کتاب. نو دا خشته ښکلې عقیده چې مونږ جنت منو، دوزخ منو، آخرت منو، او د قبر عذاب منو، د دې منبع او سرچشمه دا د خدای قرآن دی. زمونږ عقیده دا د قرآن برکت شو. خدای دې په دې عقیده زمونږ ژوند او مرګ نصیب کړي. قسم دې مونږ خو مسلمانان یو، خفه کېږئ مه، تاسو ښه خلک یې، لیکن زمونږ عقیدې ډېرې زیاتې کمزورې دي.
ډېرې کمزورې عقیدې دي. ما محسوسه کړه، اوس ځای په ځای مې محسوسه کړه. لږ غوندې پیسه چې راشي خلکو ایمانونه پرېښودل د پیسې د وجې، خلکو عملونه پرېښودل د پیسې د وجې. په کومه علاقه چې د خدای غضب راشي او عذاب راشي پکار دی چې خلک ویریږي. یو حدیث مې کته هغې کې لیکلي حضور پاک فرمایي وی اخره زمانه به راشي نو عذابونه به زیات راځي. نو چې عذاب راشي نو پکار خدا ده چې مسلمان ویښ شي او توبه وباسي، وی دی به د بل عذاب انتظار کوي. یونه پس ما به د یوله کې وی چې دا حدیث به مې مخې له راغی مې عذاب نو خلک ویریږي د بل انتظار به څنګه کوي، بل به څنګه غواړي. اوس مې واورېدل په دې خپلو غوږونو د بعضې خلکو نه وی خدای دې یو سیلاب بل هم راولي. څه چې د دواړو جهانو سردار وی قسم دې 100% ټیک. هلکه ولې مړه وی کچه کوټه وه پخه شوه پکې. مونږ چې ته یو وی مونږ چې ته د متیازو ځای څه دی کموډ او دا بیت الخلا وی مونږ چې ته په دې کې متیازې کړې وې وی دام پکې راته ولګې یو دی وی خدای بل الله خدای دې ساته دا خو یو دمکي ودله او که در پسې بل راغې زما دې په خدای قسمي که د کوټې نه تبار هم بیا ووتې. دغه دې په جاپان غوندې علاقه باندې زلزله راله، څومره ترقي یافته ملک چې هر څه ستا د پاکستان او د دنیا د جاپان نه راځي. او د خدای زور دې ولیده په دریاب کې 20 کیلومیټره لاندې زلزله راله، 20 کیلومیټره په سمندر دریاب کې لاندې او 100 میټره د هغې اوبه وې او څومره جاپان یې تس نس کا او اوسه پورې د هغوی په ایټمي پلاټ باندې اور بلیږي او لوګي تېخېږي چل وله نه ورځي. د خدای د زور مقابله څوک کولی شي؟ یو نمرود وکړه، نمرود به وي زه خدایم. ابراهیم علیه السلام یې راوست او په اور کې وغورځاو. الله ورته وښوله چې ګورې ته نه شې، ته نه یې خدای، ظالمه سم شه. هغه اور کې وغورځاو. الله وښوله چې ابراهیم علیه السلام باندې اور الله ګلې گلزار کړ راووت. الله یو ماشې په پوزه کې وردننه کړ. ماشې راغې دې تندي ته دې ځای نه دا نزله رابېږي که دلته رګونه دي دې مخکې دې ځای کې ماشې ونښت او مفسرین لیکي ګوډ ماشې و ګوډ پخپه هغه وروخته او دا ځای کې پر کوه په سر درد دی. نه ډاکټر سره علاج ته نه حکیم سره علاج ته نه طبیب سره علاج یې سو. دا ځای له به چې ټس ورکړه د هغه ټپ هغه قرار بغلی شو نو ګزاره به وه. نو ځان له سپیشل نوکر دی له ونیو چې زما دې سر له په چپله ټسونه ورکوه. الله ورته وښوله چې ته خدای ځان ته وې، ته د خدایۍ دعوه کې ودرېږه چې په خپل نوکر او په خپل لاس دې په چپله وټسو. د آخرت ټسار به لا روست وي چې دنیا کې خو یې درته وښیم چې په دا سر څونه د عزت ځای دی. سر له څوک ټس ورکولی شي؟ ملا به وډبې لاس به وډبې نه، په دا سر په دا تندي به دې ټسوم درته ښیم چې ته خدای یې که زه خدای یم. موږ د دې وړو بوتانو عبادت کوو، دا هم ځان ته خدایان کړي دي. یو څو ورځې پس د هغې ټساري او د هغه ماشین هغه نمرود مردار شو مړ شو. نو عذاب د خدای چې راشي پکار دی چې انسان الله ته رجوع کی. نو حضور پاک فرمایي بل بغواړي بل به د هغې نه تیز راشي د ته پکې بیا مزه حاصله شي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د هغه عذاب خو پکار چې مونږ توبه وباسو. نو مونږ توبې ونه بیستې د عذاب نه، توبې ونه بیستلې د عذاب نه. مونږه ایمان کمزورې دي، ډېر خلک لاړل، مختلف قسمه خلک په دې راغلي دي د امدادونو په شکل کې. چاله یو 10 زره ورکوه، چاله 20 زره ورکوه، چاله غلبنګۍ جوړوه. یو مشر اوټله پکې مرکوټې موټرګۍ واله خلک ایمانونه پرېښودل. څوک عیسایان شو، څوک قادیانان شو، څوک په بل طرف لاړل. د ایمان دی وروڼو موږ له دا ښکلی شکل چا را کړی؟ جواب راکړې. او د عزت چا در کړی دی؟ او زمونږ دا ژوند د چا په لاس کې دی؟ او دا مسلماني راله چا له کې اچولی دی؟ او دا بچی چا را کړی دی؟ او دا ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ دا سا به رانه څوک اخلي؟ او د عزت چا را کړی دی؟ نو اوس دا الله د خفه کولو لایق دی؟
دا الله د پرېښودو لایق دی نه، مونږ دا خدای پرېښی دی. په 10,000 روپۍ دا ښکلې رب پرېږدو، په 20,000 روپۍ دا خپل رب پرېښه، په 1 کوټه او په 1 لیټرین مونږ خپل رب پرېښود. دا کمزور ایمان، دا کلک ایمان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دا کلک د ایمان. ځان الله پورې وتړی، ځان الله پورې وتړی. زما د قسم په خدای وي چې الله پورې دې ځان وتړه، الله ډېر غیرتي بادشاه دی. اب بدله سپېړه نه درکوي. د خدای قرآن ووایه، علماو سره کښېنه، تلاوت کوه. پیسه څه شی دی؟ کله به یو کله به نه. فرعون هم د خدای دعوه کړې وه. یو وینځی وه په کور کې دننه د بیبي او د زنانو خدمت پې کوم. ګومنځ زمون کتابونه خو لیکي چې دا ګومنځ والا وه، ښځې له او دې خلکو له بېګسر ګومنځ وه. خو ګومنځ څه دونه ګران کار نه دی، ګومنځ په خپل هم خلک والی شي. داسې ښځه وه لکه اوس زمونږ په دې وطن کې دا بعضې ښځې د زنانو دا ډول سینګار کوي. نو د هغه ماشومې سر یې ګومنځه و، نو هغه ګومنځ ته په ځمکه پرېوته. نو دا قانون او قاعده ده چې اوس هم چاته داسې یو صدمه ورسېږي، نو مسلمان چې وي د هغه زړه نه بې اختیاره وځي الله. سیندک څوک وخوري نو خلک وایي الله خیر، د الله نوم سړي له راځي، او د الله په نوم به ګورې بچ کېږي. زما یو دوست اوس مړ دی، خدای دې وبخي، هغه به د ګاډو کاروبار کو، ډېر زیات مالدار شو. دومره مالدار شو د بلو ګاډو خاوند شو. ناګانه غونډ ټس را پرېوت، ګاډي م ترې لاړله، ډېر زیات غریب شو. یو ډرایور ورسره و، د هغه نه مې تپوس وکړه هلکه نیک باندې څه چلو شو؟ دا خو بلا ګاډي مالدار شو، مالدار بنګلې پېښور کې یو ځای بل ځای، او ناګانه د هغه بنګلو منګلو ورسه نه خلاص شو او پردي کور ته کډه یوړه، خپل کور نه هم خلاص شو. ما دا ولې؟ ما ته وایي یاره جي د دې وجه ما ته معلومه ده. و یو ځای کې م ګاډی واغېسته، نو وی ما له هغه سړي چابي راکړه، نو ما دې خپل نیک له ورکړه چې نیکه زه د الله نوم پې واله او سټاټ یې که. وی ما ته وایي چې داسې ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټاټېږي. ګوره لږه مستي وکړه که لږه غوندې مستي یې وکړه، او په دې مستۍ سړی وایي ګنې زه ښه ښکارم، خو د خلکو په نظر کې هم دا عیبجن ښکاري. لږه مستي وکړه. ما ته یې وایي اقه ګاډی را روان و، په لاره اکسیډنټ هم وکړو. بیا ورپسې بل 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 دې ته خبره ورسېده چې خپل کور بنګلار څه ختم، پردي کور ته لاړل او په هغې کې مړم شو. چې مسلماني د خدای د نوم سره ټوکې ټقالې به نه کوي، د خدای د نوم به عزت او قدر کوي. دا هارون الرشید ښځه زبیده او ډېره زیاته نیکه بیبي وه. د مکې مکرمې ته یو لوی نیر راوستی دی، اوس خو نشته، خو په عرفات او په مزدلفه کې اوس هم د نیر هغه اثرات شته. او چې حج له بتلنو اعلان به وکړو چې څوک غریبانانی او د خپل حج طاقت نه لري، نو ما سره دې لاړ شي، زه به یې ځان سره حج له بوځم. خیراتی به بلا غریبانان ښځې بچي دا د بیت الله حج له ځان سره بوتلل، او د حاجیانو به یې ډېر لوی خدمت کو. نیکه بیبي وه، او په کور کې به یې وینځې غلامانې ساتلې، او دا به شرط و چې زما په محل کې کومه وینځې یو کم غلام یې به د قرآن شریف حافظ وي، چې څوک پخلی کوي چې هم د قرآن تلاوت کوي، او که څوک ماله ډوډۍ راوړي چې هم د قرآن تلاوت کوي، او که څوک د اس خدمت کوي او قلم چلی چې هم د قرآن شریف تلاوت کوي. نیکه بیبي وه. او د دې هارون الرشید ورسره ډېر محبت هم و، انتهایي مینه یې وه ورسره. د تره لورې هم وه، خوبصورت هم وه. دومره مینه وه، تاریخ لیکي چې دا هارون الرشید به کله فیصلو ته ناست و، پخوا بادشاهانو خو به فیصلې کولې، کرکټ پسې به نه تلله. خفه کېږې ما، او زمونږ هغه 10 ورځې مخکې نه کرکټ له انډیا ته روان دی. یا د خدای نیکبخته ملک په سال کې دی او ته په سال یې. ها کرکټ دی، کله یو ښځې د سړو هغه څه کې اوس ښځو هم کرکټونه شروع کړل.
مالدار قومونه کدا کار کوي و موږ ته پکې څه ضرورت دی دې قصو پیسو او چې وزیر اعظم وي زه ځم څونه خلک به ځي او ملک به څونه ودرېږي او چوټي به میلو شي خلکو ته او خلک څونه روزونه په غم اخته دی په دې لارو کوڅو کې مونږ کله ځو که نه او دا کرکټ میچ یا ډرایور ته ما ویې بله زوی میدان هلکه نن خو میدان خالي دی نن وي میچ ته وي خلک کورونو کې ناست دي لارې کوڅې خالي دي اخوا د سکول د ماشومانو امتحان دی هدلته کرکټ ته ناست دي خلک یې تباه و برباد کړه. نو د هارون الرشید به فیصلې کولې بادشاه چې وی قاضي چې فیصله به کوله نو دا ښځه به کله ځان سره دونه محبت و چې دا ښځه به ځان سره د پردې نه شاته کېنولې وه د تخت شاهي شاته به پرده لګېدلې وه دا به شاته ناسته وه وایي چې کوم ځای کې زه په فیصله کې بندېږم نو دې ښځې ته به زما تر به رانږدې شو په دې شا به راله یو لاس کېږدې نو چې ستا لاس زما په ملو لګي نو بیا به زه درسته فیصله کوم دومره مینه. دا زبیده مړه شوه چې مړه شوه چا په خوب کې ولیده زبیده الله د سره څو کړه وایي چې کله الله ته ور مخامخ شومه نو پروردګار ما ته وایي چې زبیدې څه دې راوړی دی الله له به څوک جواب ورکوي د حضرت عیسی علیه السلام نه به الله تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین تا دې خلکو ته ویلي چې زما د مور عبادت وکړي ابو ورته وایي نه ما قلت لهم ما خدا نه ده ویلي الا تا چې الله څه حکم کړی ګوره مې ویلي ما خو نه دی ویلي دا الله ته پته را خو د عیسایانو باندې یو حجت قایموي چې دا د هغه په حکم تاسو د هغه عبادت نه دی کړی. نورونو وی د عیسی علیه السلام باندې به دومره هیبت را چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي اسانه خبره نه. پیغمبرانو نه به هم بعضې تپوسونه کېږي یوم یقول رسولو ته به وایي ماذا اجبتم څنګه چلو چا ستا دعوت قبول که دشمنی د سره چا کړې ده او که دوستي د سره کړې او موږ نه به هم تپوس کېږي. نو چې وی څه دې راوړي دي نو وی په راپېدو شم ای ما ته الله وایي چې زبیدې په ډېرو خلکو دې جنم کړي دي او صدقې او خیراتونه دې هم کړي دي او مسکینانو سره دې ډېرې مینې هم کړي دي خدا خو زما فضل و چې ما مالداره کړی وي ستا پکې څه دي ما ښکلی شکل درکړ او د بادشاه د تره لور مې پیدا کړې او د بادشاه مې در باندې عشق او مینه جوړه کړه نو د بادشاه په نکاح کې مې راوستې نو که ما توره پیدا کړې وي او یا د بادشاه د تره لور مې نه وي پیدا کړې یا په صحت مې ناقصه پیدا کړې وي روغه نه وي نو ته بیا تا بادشاهي به دې نه وه نو تاسو کولی شو تا یې سم نشو کول دا خو ما بادشاه کور له راوستې نو خیرات تی کو که ما په سترګو ړنده په لاسونو ګوډ او شله پیدا کړې تاسو کولی شو هېڅ به دې هم نشو کول غریب کور کې نو خیرات تی کولی شو یاره رښتیا رونو که مونږ سوچ وکړو نو دا ما بکم من نعمت فمن الله چې دا څومره احسانات دي دا د چا له طرف نه دي د الله له طرف نه قسم دې سړی حیران شي دا خپله غریبي م خوښه کې شکر دې خدای ډوډۍ درکوي او موږ له هم خدای راکوي دا ټول د پروردګار احسانات دي خدای ته رجوع کې رونو ګوره مستی به نه کوئ د خدای نافرمانی به مه کوئ ګوره چابیانې کنجانې الله سره دي